سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ له سپین بولدک څخه تازه او بیړنۍ خبر په سپین بولدک کې د اسلامي امارات ځواکونو تازه میړانه دا چې په سپین بولدک کې د اسلامي امارات ځواکونو تازه څه کړي جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ پاکستان د المونیمي خښتو د قاچاق مخه نیول شوې ده مالی وزارت وايي په کندهار کې د سپین بولدک سرحدي ګمرک منصبینو فورون پاکستان ته د 15 المونیمي خښتو چې ټولیز وزن یې 2.3 ټنه کېږي له قاچاق څخه مخنیوی کړی دی یاد وزارت پر ټویټر لیکلی دی د سرپرست حکومت د رهبرۍ له لارښوونې سره سم له هېواده د هر ډول وسپنو المونیمو او داسې نورو فلزاتو چې په کورنیو فابریکو کې ترې کار اخیستل کېږي صادرول یې بند دي بلخوا له تورخم څخه بیړنۍ خبر بیا دا دی چې پاکستان په تورخم کې 22 بندیان افغان لوري ته وسپارل د ننګرهار حکومتي مسؤلین وایي چې پاکستاني چارواکو په تورخم کې 22 افغان زندانیان افغان لوري ته سپارلي دي د مسؤلینو په خبره یاد افغانان چې د قانوني اسنادو نشتون په تور د پاکستان بیلابیلو سیمو زندانونو کې بندیان شوي وو تورخم کې د انتقالاتو امریت ته تر سپارلو وروسته خپلو سیمو ته ولیږل شول دغه بندیان چې څو میاشتې زنداني شوي وو وایي چې په بندخونو کې ورسره ناسم چلن شوی دی تاسو د پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره د دغه ظلمونو او زیاتي په اړه څه نظر لري په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لا ملتیا مو نه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې